انگیزه افغان تاسو مایک واسکئ. سلامونه اولاد صاحب محترم. خوشحاله شوم چې ما ته مو وخت راکړ. ډېره زیاته مننه. تاسو زموږ د ټولو پښتنو ویاړ یاستئ او مونږ ټولې افغانې پښتنې خویندې د تاسو ملاتړي کوو او همیشه د تاسو تر څنګ ولاړ یو. اولاد صاحب محترم، همیشه زه دا خبره کوم چې اولاد صاحب زموږ د افغانستان د پښتنو یو کتاب دی او همیشه وایم چې دا ما ته دزده لکه ګوګل. همیشه زه چې کوم معلومات غواړم نو زه ځم تاسو ویډیوګانې ګورم او تاسو لایفونو ته کښېنم. ګرچې زه ډېرو لایفونو ته د هر چا لایف ته نه ورځم، خو تاسو او دا څو مبارزین چې دي زموږ د سترګو تور یاستئ او همیشه د تاسو ملاتړي مونږ کوو. او راغلو په دې خراسانیانو باندې په پښتنو ورونو باندې غږ کوم. هشتګ کېږدئ سر له نن شپې نه. یو پښتون که د کولابیانو خراسانیانو لایف ته تللی و ما ته خاین دی، ځکه دوی زموږ د وطن تجزیه غواړي، زموږ د قومونو منځ کې بې اتفاقي راولي، خو موږ په سر ورکو خو سنګر نه ورکوو او نه د خپل د وطن تجزیه تر اوسه یو پښتون ژوندی دوی نه پرېږدو چې دا شوم هدف یې چې د دوی په گفته پارسیانو یا ایرانیانو نه یې راوړی زما په افغانستان کې عملي سي. پښتون تر اوسه ژوندی دی. دوی دې زموږ مشران کنځوي، منفي یا مثبت. اولاد صاحب محترم، ځینې راځي په مثبت چې زه افغان یم. زه څه وکړم؟ د تا په غاړه کې ګل واچوم چې ته افغانه یې یا ته افغان یې؟ ټول افغانان دي. دوی راځي یا منفي یا مثبت، دوی غواړي د دوی دغه خبره دغه غږ زموږ په غوږونو کې لاړ سي. دا د دوی ټولې پروژه ده چې انشاءالله هر یو بنده سې ناکامه کېږي او مخ پې تور کېږي. او همدغه پښتنې ښځې چې تاسو هغوی باندې ملنډې وهئ، زموږ کالي زموږ کمیسونه تاسو راخلي عکسونه یې راځوړنده کوئ او موږ ته وایي چې دامنګرد یا دامنای کمرچین. زه غواړم په دری ژبه وغږیږم. امیر خانم‌های دامنگرد که لباس کمرچین می پوشند، این قسم اولادهای زایدن مثل پولاد، مثل حسیب، مثل سیلاب، مثل قرار. این قسم که من بر تو لست بگیرم شب میشه که تو را مشت در دانت بزنم. بسیار دا دیوال دی د هغه زموږ تاجکو ښو ورونو ترمنځ اقوامو ترمنځ. پولاد صاحب محترم، موږ همیشه راځو په لایفونو کې دا خبره کوو چې موږ تنها خراسانیانو په باره کې خبرې کوو، تنها موږ دوی ته بد وایو، د دوی د سپي لکۍ په باره کې موږ غږیږو. اما دوی راځي څه وایي؟ وایي پشتون خوب خراب نداره، پشتون کلش طالب است. او د خدای په لیاس تعصب ته کوي که څه کوم د غرونه راکته سوی، د کرزي شا کې پټ سوی، 20 کالم وطن وسپېښه عصري سوی، د خپلې سپږم د یادې ووتې. تاسو خو هغه د مجاهدینو چې نن پرې ویاړئ کنګان هم ترېنه جوړ کړي دي. زموږ رهبر خاین د تا رهبر کینګ، دا موږ در سره ومنو؟ هرګز نه، هرګز یې در سره نه منم. او کله چې د افغانستان د هویت خبرې سوې او د ښځو خبرې سوې، بیا زه او زما په شانتې نورې قهرمانې ښځې شته چې راسي د خپل د هویت دفاع وکړي. تاسو کولابیانو خراسانیانو ښځو ته هېڅ ضرورت نشته ته راسې زما هویت وګټې او بېرته راسې او بېرته ما توهین کړي. ماشاءالله موږ داسې زمن رازېږولي چې نن د پسوک باندې وهي. تر هغو چې دا وطن د افغانستان په نامه ای وطن افغانستان بود است و خواهد بود. ای ارمان شومتانه به گور ببرید. محترم، نه غواړم وخت ته ونیسم. زموږ زړونه باور وکړئ دغه نن یو لایف ته زه ما ته چا راولېږه، قسم دی دومره توهین وسه، دومره توهین وسه. مال خیر دی، مشکل به دوی مشکل تنها یو تعداد پښتانه نه دي، دوی ټول راخیستي طالبان کړي دي. څومره موږ د یووالي خبرې وکړې چې نه زه طالب نه یم. وروره نن افغانستان په کوم وضعیت کې دی؟ ښوونځي هلته بسته دي. تا کوم لایف نیولی چې د خپل د خویندو په باره کې ته غږېدلی؟ کدام لایف تو گرفتی ملیگرایی کردی؟ کدام لایف گرفتی که بالای خوارای مکتب بند است آواز بلند کردی؟ همدغه پښتون دی چې د ښوونځي نارې دی وهي، د یووالي نارې دی وهي، د هر څه د افغانستان لر و بر دی ګټي. نامرده، نمک حرامه، دا خویندې به د تا دفاع کوي. خواهرای تاجک ما، شما دشمنتان بشناسین، این قوم شما را میشرمانه، این شما را نابود میکنه، چشمایتان باز کنید. ما باید مبارزیم علیه طالب باشه، علیه افراطیت باشه.
علیه باشه که وطن خود آباد کنیم. خواهرای ما امروز در خانه نشستن، باید مکتبا را به روی از او باز کنیم، نه که بیایم از هویت خود انکار کنیم. شرم باید به این قسم مردم ډیر د دوی ته شرمي. مننه انګریزه خورې با عزته اوسې سلامته اوسې بیا هم پاتې اختر مو خوشحاله تیر کړئ. واقعا موږ داسې افغان ملالې لرو چې ډېر په منطق سره غږېږي، ډېر بېادب سره غږېږي او زموږ او تاسو د جامع هغه حقایق وایي. قربان اوسم، با عزته